د چین هیواد په بیجینګ ښار کې د اولمپیک لوبو لپاره په بشپړ ډول سره تیاری روان وو. د لومړي ځل لپاره د 2008 کال د اولمپیک لوبو کوربتوب چین ته ورکړل شوی وو. له همدې امله چین وغوښتل چې دغه لوبې په هر قیمت له خنډ پرته ترسره شي، نو په دې لوبو باندې 40 بلیونه ډالر مصرف کړل، کوم چې 3000 اربه هندي کلداري کیږي. نه یوازې سټوډیمونه جوړ شول بلکې د بیجینګ هوایي ډګر هم ترمیم شو، او د دې ترڅنګ یې د ځمکني ترانسپورت لپاره په زرګونو بسونه هم چمتو کړل. جنریټري، سکیورټي او داسې نور زیات شیان د اولمپیک لوبو لپاره چمتو شوي وو. خو دلته یو څه غلط ښکارېدل. 2 ورځې فقط د اولمپیک لوبو پرانیستې ته پاتې وو. ټیکټونه هم اخیستل شوي وو. د ټولې نړۍ څخه ټیمونه بیجینګ ته رسیدلي وو، خو د چین هیواد یو داسې خبر ترلاسه کړ چې د دوی له پښو څخه یې ځمکه وایستله. د چین هوا پیژندنې ادارې په بیجینګ کې د طوفاني باران وړاندوینه وکړه، او هغه هم د اولمپیک سیالیو د پرانیستې په ورځ. دا خبر د دوی په مدیرانو باندې د برق په څیر ولوېده، ځکه چې دا وړاندوینه په بیجینګ باندې شوې وه. دا په دې معنی چې د چین هیواد د کلونو هڅې د یو ساعت طوفاني باران له کبله ضایع شي. د لوبو پرانیستې ته فقط یوه ورځ پاتې وه. ټول مشران په فکر کې شول، خو بالاخره د چین هیواد یو داسې حل راوړ چې د بیجینګ سټوډیم او سړکونه به وچ پاتې شي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د دې مسلې حل لپاره د چین حکومت د کلاوډ سیډینګ په نوم ټیکنالوژي وکاروله، او د لوبې په لومړۍ ورځ کله چې تورې ورېځې د بیجینګ په لور حرکت وکړ، د چین حکومت د کلاوډ سیډینګ له لارې د بیجینګ څخه بهر باران وکړ، چې له همدې امله د لوبې په ورځ اسمان پاک و. د کلاوډ سیډینګ ټیکنالوژي د نړۍ هرې برخې ته د باران وړلو لپاره کارول کیدای شي. دا ټیکنالوژي څنګه استعمالیږي او انسان داسې ځواک څنګه ترلاسه کړ، د دې پوهېدو لپاره لومړی باید پوه شو چې باران څنګه رامنځته کیږي. کله چې لمر د سمندر سطحه ګرمه کړي، اوبه تبخیر کوي او په ګاز بدلیږي، چې دغه ګاز اسمان ته پورته کیږي. هر څومره زر چې ګاز اسمان ته پورته شي، یخیږي او په اوبو بدلیږي. دغه ګاز یو له بل سره یو ځای کیږي چې اوبه جوړوي، خو دغه د ګاز څاڅکي یو له بل سره یو ځای کیدای نشي، ځکه چې دا څاڅکي د اوبو په خالص ډول دي. دا په دې معنی چې په دوی کې هیڅ ډول ذرات شتون نه لري. او کله چې دا څاڅکي د خاورو یا لوګي ذراتو سره مخامخ شي، یو له بل سره یو ځای کیږي او په لویو څاڅکو بدلیږي، چې د ځمکې د جاذبې قوې له امله د باران په شکل رالویږي. مګر د کلاوډ سیډینګ له لارې باران څنګه ممکن کیدای شي؟ دغه ټیکنالوژي د لومړي ځل لپاره په 1946 کال کې د وینسنټ سټیپر لخوا رامنځته شوه. د سیلور آیوډاید په نوم یو مرکب په اسمان کې د وریځو پر سر شتون لري، چې کوچني څاڅکي یو له بل سره یو ځای کېدو ته اړ کوي، او بالاخره دا څاڅکي دومره درانه شي چې د باران په شکل ځمکې ته رالویږي، چې موږ یې د باران په شکل وینو. دا طبیعي باران نه بلکې یو مصنوعي باران بلل کیږي. په 1928 کال کې د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې پر مهال د کلاوډ سیډینګ له لارې امریکې ویتنام ته ماتې ورکړه. مګر پوښتنه دا ده چې څنګه امریکا د دې ټیکنالوژي له لارې ویتنام ته ماتې ورکړه. د دې 15 کلنې جګړې په ترڅ کې هر کال د باران په موسم کې امریکا خپله د C-10 هرکولس الوتکې له لارې په پټه توګه د ویتنام پر پولو د وریځو راوستلو لپاره وکاروه. د دې وریځو راوستلو له امله په ویتنام کې د باران موسم هر کال اوږد و، چې له امله یې زیات سیلابونه راغلل او زیات سړکونه یې ویجاړ کړل، او همدارنګه د ځمکې ښویېدنې لامل هم شول. د لارو بندېدو له امله د ویتنام اردو اکمالات ټول ګډوډ شوي وو، او دې عملیاتو ته امریکا د اپریشن پوپی په نوم ونوموه. لیکن د دوبۍ لخوا دغه ټیکنالوژي کارول واقعا حیرانوونکې ده. دوبۍ چې د نړۍ یو غټ د آرام مرکز دی،
چې زیات سیلانیان یې ځان ته جذب کړي دي. لیکن تاسې پوهیږئ چې په دوبۍ کې د څښاک اوبو یو څاڅکی پیدا کول څومره ستونزمن دي؟ د دې لامل دا دی چې په دوبۍ کې په کال کې فقط 10 بارانونه کیږي. دوبۍ زیاتې اوبه لري، خو دا اوبه چې دي دا مالګینې اوبه دي چې د انسان د څښلو لپاره په هیڅ حالت کې هم مناسبې نه دي. که چیرته انسان دغه اوبه وڅښي ان تر مړینې پورې رسوي. خو دوبۍ د څښاک خوږې اوبو له کوم ځایه ترلاسه کوي؟ دوی د دې لپاره د ډیسلینیشن پلین په نوم لوی پایپونه اوبو ته تیر کړي دي چې مالګه له اوبو څخه لرې کوي او خالصې اوبو لاسته راوړي. لیکن دا دومره اسانه نه دي. دغه فابریکې چې شپه او ورځ چلیږي چې په زیاته اندازه برېښنا مصرفوي. د اټکل له مخې د 1000 لیټره اوبو باندې تر $70 مصرف راځي، یعنی 4.5 هندي کلدارې. د دې خوږو اوبو خل لپاره دوبۍ د کلاؤډ سیډینګ له لارې خوږې اوبه راټولوي. دوبۍ د غرونو په منځ کې یو بند جوړ کړی چې دوبۍ حکومت د دې بند پر سر د کلاؤډ سیډینګ له لارې باراني څاڅکي راټولوي او د باران کېدو پر مهال دغه څاڅکي په غرونو لویږي او دغه بند ته تویږي. نه یوازې دا اوبه د څښاک لپاره کارول کیږي بلکې له دې اوبو څخه برېښنا هم تولیدوي. د ډیسلینیشن پلینټ له لارې د 1000 لیټره اوبو لګښت $70 کېده، خو د کلاؤډ سیډینګ له لارې د 1000 لیټره اوبو لګښت فقط $1 کېږي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه.